نو ولې موږ په خپل دین عمل نشو کولی؟ نو ولې موږ ته په خپل دین باندې تګلاره ګرانه ده؟ ولې په خپل دین باندې عمل کول یا په ځان کې راوصل یا په معاشره کې راوصل موږ ته مشکل ښکاري؟ واضح څه شته؟ آیا د الله په قول کې تغیر راغلی دی؟ علیاذ بالله. حال دا دی چې د الله جل جلاله مبارک اقوال، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات په دې کې هیڅ ډول تغیر او تبدیلی نشي راکړلی. دا ټول برحق دي او در قیامت پورې به دا د تغیر او د تبدیلی څخه خلاص وي. دا غرونه به وشوري، دا غرونه به د ځای نه لرې سي، دا نظام به ختم سي، لیکن د الله او د الله د رسول په مبارکو اقوالو کې به هیڅ تغیر او تبدیلی را نسي. 1400 کاله مخکې دا دین باندې عمل آسانو، خلقو عمل ور باندې کوي، قابل عمل وو. 1400 کاله ما بعد اوس هم الحمدلله معاشره کې خلک لرو چې هغه پر دین باندې بشپړ عمل کوي. بشپړ عمل ورته اسانه دي او ښه نوم کې اطمینان او سکون هم دی. دا چې موږ ولې ځان ته نشو کولی، موږ ته ولې پر دین باندې عمل ګران دی، موږ ته ولې په دې دین باندې تګلاره ګرانه ده؟ حال دا دی چې دا دین د فطرت مطابق دی. کم دین چې د فطرت مطابق وي په هغه باندې عمل اسانه وي، هېڅ مشکل نشته. دا دین مو د فطرت مطابق هم دی. 1400 کاله مخکې عمل ور باندې سوی دی، 1400 کاله مسلسل پر دې باندې عمل سوی دی، اوس هم عمل ور باندې کېږي. لیکن ما او تا ته ولې ګران دی؟ ما او تا ولې په ځان کې نسو عمل کولی؟ ما او تا ولې په کور کې نسو عمل کولی؟ ما او تا ولې په کاروبار کې نسو عمل کولی؟ ما او تا ولې په حقوقو کې نسو مراعاتولی؟ ما او تا ولې د الله جل جلاله په حقوقو کې د خپل دین نسو راوصلی؟ وجه څه شته؟ خبره په ما او تا کې ده، په دین کې خبره نشته، خبره په ما او تا کې ده. زما او ستا ایمانونه ما خیال ضعیفه سوي دي، زما او ستا په زړونو کې زنګ پروت دی د ګناهو، زما او ستا په زړونو کې اثرات پراته دي د ګناهو. د دغه وجې څخه موږ ته پر دین باندې عمل اسانه دی. هغه یو واقعه راځي، یو سیافامه یو بې شکله سړی و، دا شونډان هم پړسېدلي وه، مخ یې هم تک تور و، سترګې هم راختلې وې. وایي دا په لاره کې روان و، هنداره یې راپورته کړه. هنداره چې راپورته کړه داسې ورته وکته، د ده شکل پکې ښکاره سو، دا هنداره داسې مځکې واله. وایي تا چارې غورځي نو ته خو دونې بې شکله یې، بد شکله یې، بد صورت یې. په هنداره کې خو کار نه و، هنداره خو خالي د ده صورت ده ته راوستی، د خپل صورت نه ویدلی. هنداره چې د وغورځول ماته کړل، دا د ده قصور دی، دی په خپل ځان نه دی پوه. کم شکل چې هندارې ده ته معرفي کړی دی دا د ده شکل و. په هنداره کې څه کار و؟ هنداره خو سپینه هنداره ده. نن چې ما او تا په دین باندې عمل ګران دی، په دین باندې عمل نشو کولی، دا په ما او تا کې کار دی. یو طبیب یو مریض ته وویل چې تا دا مرض زیاتېږي، ته به دا شی نه خورې، مثلا د غوایي غوښې به نه خورې، غوړ به نه خورې، فلان به نه خورې، فلان به نه خورې. دی چې بازار ته ولاړې چې دورې سو بیا به د غوایي غوښې مخ ته ورغلې، چې دورې سو بیا به د غوایي غوښې مخ ته ورغلې، چې دورې سو بیا به د غوایي غوښې مخ ته ورغلې. نو کار خو په بازار کې نه و، کار خو په کساب کې نه و، کار خو په ده کې و چې دی دومره تنګ و، د دا پرهیز څخه دومره تنګ و چې پرهیز به بیا د ده مخ ته داسې کړی. نن زموږ په دین کې کار نشته، نن زموږ په کتاب کې کار نشته، نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوالو کې تغیر او تبدیلی نشته. واحد کار په ما او تا کې دی، زما او ستا په زړونو کې دی، زما او ستا په عمل کې دی. در څو چې موږ ته خپل ځان نه معلوم سوی یا موږ خپل ځان په خپل اصلاح کړی نه، په دغه دین باندې عمل نشو کولی. دا شیطان راپسې، نفس راپسې دی، د دنیا خواهشاتو او د دنیا اوس موجوده ماحول دا انسان تباه و برباد کوي. دا شیطان پر لار روان او دا د دنیا ماحول، دا د نفس اتباع، دا زموږ فطرت را مسخه کوي. ما ته ویل چې دا دین فطرتي دی که نه؟ په دین باندې عمل اسانه دی، لیکن دې شیطان او نفس او د دنیا ظاهري ماحول نن زموږ فطرت را مسخه کوي. موږ ته پر خپل دین باندې عمل اسان نشو کولی، چې فطرت مسخه شي نو بیا کله موږ په دې دین باندې عمل کول موږ ته دومره ګران وي، ان تر دې چې اوس مې عباداتو ته اثر رسېدلی. زموږ معاشره کې ډېر انسانان موږ وینو لمونځ نه کوي، لمونځ ورته ګران، لمونځ ګران دی. نو کار د ده په فطرت کې دی، دی د شیطان دومره متبع دی،
د شیطان دومره اتباع کوي، د خپل نفس اتباع کوي، د ماحول څخه دومره متاثره دی چې ځان یې ټول هغې خواته ټیل باسي، دین څخه پاتې سو. زکات ورته ګران، روژه ورته ګرانې. پخوا به په یوه کلي کې چا روژه خوړل، هغه سړی به په ګردو راواړوي. اوس په کلي کې په لسهاو کسان دا رقم دي چې روژې خوري، په بازار کې روان دي سګرېټ څکي، هوټلان خلاص. تاسو نه لیدلي وجه څه شی ده؟ دا موږ په خپل ځان کې کار دی. الله دې موږ اصلاح کړي. الله موږ ته وایي یرید الله بکم اليسر، الله ستاسو سره د اسانۍ اراده لري. داسې دین مشکل دین الله نه دی درکړی چې تا ته ګران وي، لکه نن سبا چې خلکو ته ګران وي. دا کار په ما او تا کې دی. الله دین زموږ د فطرت مطابق اسانه پیدا کړی دی او تګلاره پر دې دین باندې اسانه ده. دا چې موږ نه شو کولی، دا کار په موږ کې دی. دا زموږ زړونه د ګناه زنګو ځپلي دي. دا موږ په خپله خپلو ګناهو دغه حال ته رسولي، د شیطان اتباع رسولي، د نفس اتباع رسولي. دا د دنیا دا ظاهري مردار خور ماحول موږ د حال ته رسولي چې اوس موږ ته پر خپل دین باندې عمل اسانه نه دی. د خدای په خاطر باندې دین ډېر اسانه دی، دین ډېر اسانه دی، پر دین باندې تګلاره اسانه ده. خو باید د خپل ځانو اصلاح وکړو، علماو سره مشورې وکړو چې ما ته دا ګران، دا عمل ما ته ګران دی، پر دې باندې چې زه عمل کوم ما ته ډېر ګران دی. ولې وجه څه شته؟ عالم به تا ته بیا د دې مطابق علاج درښیي. دا ستاسو روحاني ډاکټران دي، د دې نه واټن مه اخلئ، د دې نه مه لرې کېږئ. دا ستا دپاره په خپله هلاکت چې تاسو نه لرې کېږئ.